ستاسو د جماعت خادم د اوبو د ډیر استعمال نه خلق منع کوي. امون په کتاب کې لیدلی دي چې په اوبو کې اسراف کول دا صرف مکروه دي. په مکروه کار باندې دومره سختی نه کول پکار. ای مسلمانان ستاسو د پلا روبه خو نه دي کنه، دا وقف وبدي. ستاسو د پلا روبه په کور کې استعمالول نو اسراف په صرف مکروه او سو مکروه. او چې کله دا وقف وبدي یا پر دی وبدي حرام دي داسې کول. اسراف کول بدی کې څه دي؟ دا حرام دي، تباہ کېږي. یو زنانه په دې ګمان سره روژه ماته کړه چې نن به ماته د حیض بیماري راځي او په دغه ورځ به ته د حیض بیماري رانله. حقه حکم یې دا وختي نه چې کوم حکم دا روژه به م راګرځي او کفاره به م ورکړي. 2 میاشتې روژې به م نیسو. آیا دا حدیث دی چې چا سحر کې 7 دانې کجوري اجوا وخوړي په هغه به نه جادو اثر کوي؟ نه حافظه بخاري شریف کې روایت دی، نبي علیه السلام فرمایي یو سړی هغه د زندګۍ او د مرګ د هغې په منځ کې و. په رمضان المبارک کې د هغه بچو فدیه ورکړه. د هغې نه پس هغه مکمل ټیک شو، دا روژې به واپس راګرځي. فدیه په خپل ځای صدقه شوه چې دی اوس ټیک شو، فدیه په خپل ځای صدقه پاتې شو او دی به روژې دوباره راګرځي. صحیح ده؟ زموږ په علاقه کې یو مفتي صاحب دی، هغه وایي چې کله 2 جنازې حاضرې شي نو 2 تیمم به ولوي او په 2 تیمم به مونځ کې. دا مسله تا غلطه اورېدلې ده، هغه ټیک کړې ده. دا خبره ده صحیح په توجه کې نه یا رسته راځي که نه. بیا وایي مولا صاحب وایي سنګتره حلاله دی، بار لاړ وایي سمساره حلاله ده. استاد جي وایي سنګتره یې ویلې، سنګتره سمساره نه ویلې. هغه استاد جي وایي سبحانه دی ورته جمعه خانه. استاد جي وایي سبحانه په ځای جمعه خانه مونږ ته ښودلې. نو داسې نه ده. اصل مسله دا ده چې یو انسان جنازې ته حاضر شي او هغه مړی د ده رشته دار نه او د ده اودس نه وي، نو که دی چېرته بهر ځي په اودس پسې نو دنه به دا جنازه وشي نو هلته دې ودرېږي او تیمم دې وکړي. دا طریقه ده. دا یوه مسله شوه. دویمه، اوس داسې چې د یو جنازه وکړه تیمم یې والی دی نو بله جنازه په هغې پسې راله، دویمه جنازه. نو که د اولنۍ او د دویمې جنازې په منځ کې دونه فاصله وه چې دی پکې تلی شو او داسې کولی شو واپس راتلی شو نو دی به دوباره تیمم وایي. او که دونه فاصله پکې نه وه بلکې 2-3 جنازې په یو ځای پرتې وي نو بیا په هغه یو تیمم باندې 3-4 جنازې هم کولی شي، هېڅ نقصان نشته. ښه صحیح ده. پوره مسله داسې ده. د یونیورسټۍ یو پروفیسر صاحب هغه یو اعتراض کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله په مکه مکرمه کې 14 کاله نو دی بې اختیاره و، نو ښه عاجزانه زندګي تېروله او پیغمبرانه زندګي تېروله. خو چې کله هغه مدینې منورې ته راغی او طاقت د هغه لاس ته راغی نو بیا شاهانه زندګي شروع کړه او د خلکو قتل و قتلان او زبردستی شروع کړه. نعوذ بالله من ذلک. دا چې کله زموږ په شان مسلمانان که نه او صرف موږ د سکول ویلي او د دین نه سره خبر نه یو، هغه دې اعتراض ته نشي ټینګېدی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه مکرمه کې و. کوم ځای کې؟ بیا هجرت کو مدینې منورې ته. هلته یو سټیټ او ریاست قایم کو نبي کریم صلی الله علیه وسلم. د هغې نه پسې جهادونه کړي. طاقت وروسته نه و، طاقت مخکې مو. طاقت وروسته نه و، طاقت د هغې نه سیوا مخکې و. حضرت جبریل نه و راغلی او فرشتې نه وې راغلي. که ته وایې چې د طایب ته خلک مونږ نچوړ کړو، ویلي وو که نه؟ د غرونو په منځ کې نچوړ کړو، مونږ ټوټې ټوټې کړو دا خلک، ریزه ریزه کړو. طاقت و که نه و؟ یوه. دویم، د مکې مکرمې خلک هغه حضرت ابو طالب صاحب ته راغلي وو که نه؟ دا خبره ورته نه وه کړې چې ستا د وراره له بادشاهي م ورکوو، دله مال او دولت هم ورکوو، دله سره زر هم ورکوو، دله سپین زر هم ورکوو، بهترینه ښځه چې دی کومه غواړي هغه وله ورکوو. دی زموږ بادشاه شي خو د خبرې نه دی واوړي. نبي علیه الصلاة والسلام سره اسانه طریقه دا وه چې بادشاهي به یې ترې اغوستې وه او بیا به یې پرې توره ږدلې وه، بیا به یې ترې سړي زامن جوړ کړي وو. خو نبي علیه الصلاة والسلام داسې ونه کړه، ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام په طبیعت کې، پیغمبر په طبیعت کې ظلم و ستم نه. خو چې 14 کاله دا دعوت او 2 کاله کله نور دعوت او دعوت خلکو قبول نه کړو، د هغې نه پس بیا نبي علیه الصلاة والسلام راغی او څه وکړه؟ جنګ یې بیا جنګ بدر بیا جهاد کړی. د هغې نه پس ښه څوک د سیرت نه ناواقف وي او زموږ په شان صرف په یونیورسټو کې سبقونه ویلي او صرف په کالجونو کې نه، بیا د دغه شان دهري ماینډ خلک جوړېږي. کوم ټایپ؟ دهري ماینډ چې هغه ایتیسټ وي. واړه واړه ماشومان دي کله نا کله څو ورځې مخکې زه دلته استقبال رمضان پروګرام هغې کې زما تقرر وکړو، په هغې کې یو درس قرآن هم پکې و. زه راووتم، یو ماشوم په ما باندې سوال وکړو. ما ته وایي چې زموږ سره په کلاس کې یو څو هلکان دي او هغوی دهریان شوي دي په کالج کې. دهري هغه خلکو ته وایي چې هغه د سره خدای نه مني، د سره قرآن نه مني، د سره پیغمبر نه مني. ولې داسې شوي دي؟
مې څه وایي هغوی وایي هغوی دا وایي چې تا سره څه دلیل دی چې دا د الله کتاب دی تا سره څه دلیل دی چې دا د الله کتاب دی دویم ته وایې چې دا قرآن دا الله نازل کړی ټیک ده 1400 کاله تا سره څه دلیل دی چې دا اوسه پورې محفوظ پاتې شوی د قرآن نه به دلیل نه راکړې ځکه هغوی زه قرآن منم نه څه به کې ځه نو چې کله د دین نه موږ خپل نسل داسې جدا وساتو که نه بیا داسې اعتراضات راځي او زموږ نسل هغه ورځ ته ورځ بېدینه کېږي بل طرف ته روان دي الله جل شانو دې داسې بېدینۍ نه موږ وساتو زنانه وایي د حیض د بیمارۍ نه لمبل او د سحر اذان پې وشو نو دا به اوس د دغې ورځې روژه نیسي که به نه نیسي ښه دا وایي چې زنانه ده او سحر اذان سره لمبلې سحر د حیض د بیمارۍ نه د مینسز نه ماهوارۍ نه او اذان یې پې شروع دغې ورځې روژه به نیسي که نه که د دې زنانه د حیض مدت چې ورځې هغه چېرته 10 ورځې عادت یې څومره 10 ورځې نو دغه ورځې روژه به نیسي او که 10 ورځو نه عادت کمي چېرته نو دغه ورځې روژه به دا نه نیسي بیا به دې قضا راګرځي اسان ده ګران ځکه د کمې زنانه مدت هغه د 10 ورځو نه کمي نو د غسل دا وخت هم د هغې په حیض کې حسابېږي په څه کې حسابېږي په حیض کې حسابېږي خیال هم دی دې خبرې دغه ورځې روژه به نشته مطلب دی وروسته بیا قضا راګرځي دغه ورځ به روژه نه نیسي ډاکټر راله غاښ ویستو اوس ته کله ناکله اینه روانه خو اوسه پورې اینه هغه خېټې ته نه ده تللې زما ملګرو راته وایي چې روژه ماته شوې ده ملګرو ته وایه ته دوکانداري کوه ستا دا مسله ورسره څه کار دی روژه نه ماتېږي دننه اینه نه ده تللې او اینه د غاښ نه راوځي ته بار تو کې دې سره هېڅ نقصان نشته ښه روژه نه ماتېږي څو پورې چې اینه دننه نه دي مونږ یو دکان چلو په شریکه باندې مالک ته اجازت نه بغیر د روټۍ خوراک او څښاک دپاره د دکان د ګلې نه خرچه الو بیا په تنخواه کې هغه واپس کوو ته د مالک نه اجازت نه دی اخیستی داسې کول ناروا دي ناجایز دي هغه نه اجازت والا څه خبره ده چې ما سره خرچه نشته هغې تنخواه له مو هغه پیسې بدل تږدمه اجازت رالله خیر دی بیا کولی شي اجازت والا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان د زړه نه یو مال نه هغه خوړل څه دي هغه حرام دي حلال نه چې زړه نه نه بعضې ملګري په جومات کې هغه د دویم رکعت نه مخکې او څلورم رکعت نه مخکې لږ شنکیني بیا ودرېږي د ښځو په شان داسې ولې کوي نه دا ښځو نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې دویم رکعت له پاسي که نه لږ شانته کیني بیا زر ودرېږي او څلورم رکعت دې ته جلسة الاستراحت وایي څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري عمر کې ابو داود شریف کې روایت دی نبی علیہ السلام فرمایل زما بدن دروند شو بدن د نبی علیہ السلام دروند شو آخري عمر و زه چې اوس پاسم نو एकदम نشم پاسې لږ ساعت پکې ناستو بیا به ودرېږم لکه انسان ته داسې قسمه تکلیف هم داسې کول ولا ښه دي مستحب دی د نبی علیہ السلام طریقه د ښځو طریقه نه ده د نبی علیہ السلام طریقه صحیح دي ته جلسة الاستراحت وایي چې هلک یو ځان یې په قهر اخته کړي داسې ولا نه دي په کار ښه لکه نبی علیہ السلام د څه وجې نه داسې کړي ابو داود کې روایت کې صفا چې نبی علیہ السلام فرمایي زما بدن دروند شوی ځکه داسې کوم وایي چې کله د مرض د زیاتېدو خطره وي نو مریض ته اجازه دي چې هغه د روژه ماته کړي ځکه مریض وایي چې زه عاجز یم روژه نشم نیوی نو اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې دا سړی واقعي روژه نشي نیولی عاجز دی او که نه دی هسې بانې کوي ستا پکې څه کار دی ستا پکې کار نشته بس کتابونو لیکلي چې ان العجز انما يتحقق بصنع العباد بس چې انسان وي چې زه دا کار نشم کولی بس کافي ده دا خبره نور معاملې د الله جل شانو سره د آخرت ته یې پرېږده بس انسان وي زه عاجز یم روژه نشم نیولی دا کافي ده ستا ورسره کار نشته وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم الله جل شانو فرمائی وإذ كففت هر کله چې ما منع کړه بني اسرائیل عنك استانه عیسی علیہ السلام اذ باغ وخت کې جئتهم چرال تدویت بالبينات په معجزو فقال الذين كفروا وسوي خلق چې کافرو منهم د دین ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو دی اخکارا واذ او یاد کا وخت او حیتو چې مونږ پزړه کې واچولا الى الحواریین اغدوبیانو ته ان دا خبره امنو چې ایمان راوړی بی په ما باندې و به رسول او زما پیغمبر باندې
قالو دوی آمنا مونږ ایمان راوړی وشهد او ګواه اوسېږه بأننا مسلمون چې مونږ منونکي یو د حضرت عیسی علیه السلام په هغه باندې چې د الله جل شانو کم احسانات د هغې تذکره شروع وه یو خبره کله ناکله ذهن کې راځي هغه دا چې دې ایتونو مبارکو کې الله جل شانو فرمایي چې ای عیسی علیه السلام په تا مې احسان کړی دی او ستا په مور مې احسان کړی نو په دې ایتونو کې خو چې په مور باندې کم احسان دی د هغې تذکره نشته نو څنګه الله فرمایي چې په تا مې احسان کړی ستا په مور مې احسان کړی دا یو مختصر شانته سوال له جواب دا دی چې یاره د بچي ترقي د بچي خوشحالي د بچي عزت دا د پلار عزت او خوشحالي او ترقي څنګه چې الله جل شأنه یو نظام مقرر کړی چې پلار یو لوی انسان نه د بچو هم خلک خیال ساتي دغه شان چې بچي لوی خلک نه د هغه بچو د وجه د پلار هم خلک خیال ساتي د والدینو هم خلک خیال ساتي ګوره تاسو ولیدلي ډېر خلک هغه زمینداران دي د هغې په معاشره کې بس د عامو خلکو غوندې کې زندګي تېروي او چېرته بچی سبق ووایي که نه او چېرته پایلټ شي او چېرته کمیشنر شي او چېرته ایس ایس پي شي یا ډي آی جي شي نو خلک یې د هغه پلار هم عزت کوي حالانکې هغه زمیندار سړی دی هغه څه ویلي خلک یې ولې عزت کوي دا د ایس ایس پي صاحب څه دی پلار دی ډي آی جي صاحب پلار دی پوهېږې په دې باندې داسې ته که نه د هغه والد صاحب دی د بچي عزت ته د چا عزت دي د والدینو عزت دي عیسی علیه السلام باندې احسان کول دا داسې شوه چې لکه په مریم علیه السلام الله جل شانو احسان کړی د عیسی علیه السلام عزت هغه دی چې د مریم علیه السلام هم عزت دی هغه د خبره مې دا کوله چې الله جل شانه په عیسی علیه السلام ډېر زیات احسانات کړو او معجزې وله ورکړې وي نو هغه معجزې د هغې تذکره تېره شوه اوس الله جل شانه یو بله خبره ذکر کوي هغه خبر دا چې عیسی علیه السلام ته الله فرمایي چې ای عیسی علیه السلام زما یو لوی احسان په تا باندې دا مو چې دا یهودیان دا مې ستا نه لرې ساتلي وو ځکه چې کله عیسی علیه السلام معجزې راوړي داسې قسمه دا مخکې چې تېر شو او څه مخکې سورې آل عمران کې تذکره تېره شوې مړي راژوندي کول برګې مرض ټیک کول د مور نړون پیدا شي هغه ټیک کول په کور کې بچا ځان له څه جمع کړي د هغې ټولو خبرداری ورکول دغه شان مرغۍ جوړول هغې ته بوکې کول او هغه یو ژوندی سیز جوړېږي او دغه شانتې د مور په غېږه کې خبرې کول دا ټول د عیسی علیه السلام معجزات نو کله چې دا معجزات حضرت عیسی علیه السلام راوړه نو عربیان یو مقوله کوي مقوله وایي فإن كل ذي نعمة محسود هر یو سړی چې په هغه باندې الله ډېر احسان کړي خلک ورسره حسد کوي خلک ته سوځي څه کېږي سوځي پښتو کې وایي جیلس کېږي حسد ورته وایي چې مال قار راشي دله الله ولې دا هر څه ورکړي دي دې ته حسد وایي او دا ډېره خطرناکه ګناه ده ګورئ ښه بعض متکلمون فیها روایاتو کې راځي چې یو انسان د بل انسان سره حسد کوي دا حسد عملونه داسې سوځوي لکه اور چې څنګه وچه پتری سوځوي نیک عمل چې څونه یې تاموز کړی او دست کړی روژې زکاتونه خیراتونه تهجدونه ذکرونه فکرونه دا ټول څه سوځوي حسد دا سوځېدل دی داسې سوځوي لکه څنګه چې اور اوچه پتری سوځي پتری اوچ خشاک څنګه سوځي یو روایت کې راځي زموږ والد صاحب ډېره عجیبه خبره ذکر کوله ډېره عجیبه هغې به وی دا حسد دا د زهرو یو ګیلاس دی دا حسد دا د زهرو یو ګیلاس دی انسان اسکی په خپله او د بل د تباهۍ سوچ کوي انسان اسکی په خپله او د بل د تباهۍ سوچ کوي نو داسې کېږي چې زهر تس کې عمري بل داسې خو نه کېږي
نو حسد کې انسان ته تکلیفي بل ته څه تکلیف نه رسي. څومره خلک دي ټول سره موږ حسد کو په دې سره اثر شته نشته. اثر به بچا کی په موږ به کی اثر. اعمال د انسان بربادیږي دي سر. ځکه مې تمخ کې واقع کړی و د شیطان او د فرعون چې دا حسدي سړی دا د شیطان او د فرعون نه زیات ته الله جل شانو بدی شي. دا دونه خطرناک عمل. نه عیسی علیه السلام هغه چې کله دا معجزې راوړي نو دا الله احسانات وکړي. نو څونه چې د الله احسانات په سړي سیوا کېږي او خلکو ته پته لګي خلک ورسره حسد کوي. څه ورسره کوي؟ حسد ورسره کوي. سوځي دي. اوس د دې حسد یو علاج دی زموږ استادانو هغې به موږ ته فرمایل چې تاسو د چا نه سوځئ هغه ته دعا کوئ. د هغه دپاره څه غواړئ؟ دعا. ته کله دعا شروع کړې د هغه دپاره دا حسد به پخپله ختم شي. او دای دا په هر انسان کې انساني فطرت داره چې دی به حسد کوي. او شیطان ویلو چې ما په خپل شرارت کې څوک په خبره نشي چرته یو عام خبره کومه. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي هغه وایي چې شیطان وی چې ما عام خلکو ته په شرارت کې په رذیلتوب کې مال او دولت پرېښی دی. څه مال او دولت. او علماء کرام او مولیانو ته مې په شرارت کې حسد پرېښی دی. څه مې ته پرېښی؟ حسد مې ته پرېښی. یو انسان بل انسان برداشت کولی شي. یو مولا بل مولا چرته هم نشي برداشت کولی. او کله چې یو مولا بل مولا برداشت کو پوه شي دا انتهایی مخلص انسان دی نشي برداشت کولی. خبره مې دا ذکر کوله چې دا حسد چونکې ډېر خطرناک څیزونه نو شیطان چاله ورکو هغې خلکو له ورکو چې کم وی آی پي خلکو علما کرام نور وسې پې نه رسېدو نو دی ورته پرېښودو. داسې کېږي تاسو به ډېر کتلي یو عالم په بل عالم پسې خبرې کوي بل په بل پسې خبرې کوي بل په بل پسې خبرې کوي. دا لوبه هم چېرته لیدلې؟ دا خو ډېر عامه ده دا لوبه. دا هغه حسد دی خطرناک څیز دی پوهېږي. دا د انسان اعمال سوځي دي سوځي لکه څنګه چې اور اوچې پترۍ سوځي. ښه پترۍ خو پېژنې که نه زه اوس ستاسو د اسانۍ دپاره وچ خشاک څنګه سوځي دغه شان. نه عیسی علیه السلام هغه چې کله دا معجزې الله ورکړل دا خو د الله لوی احساناتونه چې خلکو وکړه د یهودیانو دا خو د مخکې نه حسدیانو دي خو ډېر د پخوا نه حسد شروع کړی. د کمې زمانې نه تاسو ته پته شته حضرت یعقوب علیه السلام یو زوی پیدا شو د هغه نوم یوسف علیه السلام. او یوسف علیه السلام خوب ولیدو چې یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا جان ما یو خوب لیدلی دی چې نور او سپوږمۍ او 11 ستوري ما ته په سجده پراته دي. پلار یې ورته څه وی یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ای بچیه دا خوب د چا ته مه بیانوه ځکه د خوب مطلب دا دی چې الله به تعالی بادشاهت درکوي او که ستا دې وروڼو ته پته ولګېده نه پرېږدي دي نه. که ستا دې وروڼو ته ستا د احسان پته ولګي چې الله ورته خوب راوستی دی او دې انسان باندې الله دونه احسان وکړو نو هسې نه چې مړ دي کي او نقصان دته ورسي. خوب بس په یو طریقه باندې لیک شو هغه دونه غټه مسله ته جوړه شوه. امام ابن کثیر دمشقي رحمت الله علیه چې کله د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دا تذکره کوي تقریبا په لومبي جلد کې 191 صفحه باندې یو خبره لیکلي. داسې لیکلي دي چې استعینوا قضاء حوائجکم بکتمانها. تا باندې چې الله کم احسان کړی دی او خلک غلط خلکو نو هغه احسانات چې د الله په تا باندې دي هغه پټو ساته ځان سره. تا باندې الله احسان کړی او تا ته پته چې دا خلک رذیلان دي نو بیا هغه احسان د الله جل شانو د الله نعمتونه پټ ساته. ځکه فإن كل ذي نعمة محسود. ځکه هر هغه سړی چې الله پې څونه احسانات کړي خلک په خلکو باندې بد لګي خلک ته جلس کېږي خلک ته سوځي خلکو باندې بد لګي خلکو سره حسد کوي. دې ته به لږ احتیاط کوئ. په انسان په زندګۍ کې 2 قسمه حالات راځي. کله چې تا ته پته چې په ماحول کې داسې قسمه خلک دي چې ما باندې الله کوم احسان کړی مال او دولت را کړی ګاډی را کړی پلانکې را کړی پلانکې په ماحول کې داسې خلک دي تا ته پته ولګي چې هغه به ما سره حسد کوي نو بیا د الله احسانات چاته مخ کاره کوه بیا پټ ساته
ځکه بیا به سره حسد کوي نو هغه چې کوم حسد کوي ته ول سبب او ذریعہ جوړ شو د هغه د ګناه سبب څوک جوړ شو ته جوړ شو دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کړی چې فرمایل چې یا الله ما د چا د پاره د ګناه سبب ما جوړوا موږ والد سے موږ ته فرمایل تاسو چې کله جمعه ته راځئ خپل پیزار ځان سره راوړئ او کم چې دا شوز ریک ته پدې کې کېږدئ دا پیزار ځای دی که نه پدې کې دا خپل پیزار دی وایي که دا پیزار تا نه یو سړی پټ کړي نو ته ګناهګارېږي هغه خو دی ګناهګار غلا یې کړې ده خو ته ګناهګارېږي ولې تا ورته بهر پیزار ولېږدلي که تا ورته پیزار نه ږدلی نه هغه نه شو وړی خو تا ورته پیزار بهر پرېښوده نو هغه نه پیزار ویوړه نو د هغه د ګناه سبب او ذریعه څوک وګرځېده مونږ وګرځېدو نو مونږ ګناهګارېږو په دې نبي علیه السلام فرمایي خدای ما د چا دپاره د ګناه سبب مه ګرځوي چې زما د وجې نه انسان په ګناه کې مبتلا شي او مونږ په دې څیز باندې ډېر زیات لګیا یو کار کوو ښه صحیح ده تاسو وګورئ په فیسبوک باندې او په سټیټس باندې مونږ څه نه شیر کوو ډانسونه شیر کوو که نه شیر کوو وایي په دې غیبتونه شیر کوو که نه شیر کوو په بل پسې خبرې کوو که نه کوو نو څومره خلک چې اسیس شیر کوي که نه ګناهګارېږي غلطي هغه څیز او شیر کوي مخکې نو اصل ګناه چا کړې ده که زرو کسانو مخکې شیر کړي دي زرو کسانو ګناه دې په سر واغسته اوس په څه کې نو یاد ساتئ دا دونه خطرناک څیز دی لږ احتیاط کوئ په دې کې ښه نو خبره مې دا ذکر کوله چې کله ماحول داسې جوړي تا ته چې هغه ماحول تا ته پته چې خلک به را سره حسد کوي د الله احسانات چا ته مه ښایه خو چې کله تا ته پته ده چې اوس دلته حسدیان خلک نشته او ټول مخلصان خلک دي سم خلک دي اکثر خلک ښه دي نو اما بنعمت ربک فحدث د الله چې کوم احسانات دي په تا باندې هغه بیا خلکو ته بیانې دغه نبی علیہ السلام ته الله جل شانو فرمایي بل حدیث شریف کې سره راځي مشکات کې روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل الله جل شانو خوښوي دا خبره چې د خپل بنده په جسم باندې د خپلو احساناتو اثر ویني څه ویني اثر ویني د الله خوښه دا ده چې د خپل بنده په جسم باندې د خپلو نعمتونو اثر ویني ځینې سړی ښه به وس کېږي بیا هم سقا کپړې استعمالوي بیا هم زړې کپړې اچوي بیا هم پمن پمن ګرځي سقاوالی تش چې الله وس ترکړی د هغې مطابق په ځان باندې خرچه کوي ښه پوهېږې په دې خبره د هغې مطابق په ځان باندې خرچه کوي ښه عیسی علیه صلات وسلام دغه معجزې راوړي نو خلکو ورسره حسد وکړو خلکو ورسره حسد وکړو او بیا دې ته جوړ شو یهودیان د مخکې نه یهودیان حسدیانو د هغه زمانې نه بیا یهودیان دې ته جوړ شو د حضرت عیسی علیه صلات وسلام د قتل منصوبې جوړه کړه الله جل شانو چې دی قتل کو حضرت عیسی علیه صلات وسلام الله جل شانو حضرت عیسی علیه السلام بر وخېجو اسمانونو ته دغه زموږ عقیده ده چې عیسی علیه صلات وسلام بر اسمانونو ته الله جل شانو خېجولی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دا یهودیان په شک کې پریوتي دي الله جل شانو غبره بر رفعه الله الله هغه پورته خېجولی دی او دی په خپل شک کې دي نه قتل کړی دی نه په سولی کړی دی وما قتلوه وما صلبوه نه پانسي کړی دی او نه قتل کړی دغه زموږ عقیده ده الله جل شانو عیسی علیه صلات وسلام ته دغه واقع ذکر کوي د قیامت په ورځ به ورته زه څه وایم چې واذ کففت بني اسرائیل عنک ای عیسی علیه السلام هغه وخت یاد کړه چې بني اسرائیل یهودیان ستا نه ما لرې وساتل یعنې تا ته مې راپرې نه ښودل چې تا قتل کړي اوس پوه شوې په دې آیت مبارکه واذ او یاد کړه هغه وخت عیسی علیه السلام کففتو چې ما منع کړه بني اسرائیل دغه یهودیان عنک ستانه اذ جئتهم بالبینات په هغې وخت کې چې دا تا دې ته کله معجزې راوړې فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين په دغه کې چې کوم کافر خلکو په یهودیانو کې هغې په تا پسې ټوکې شروع کړې دا انجیل چې دا راوړی دی او دا کوم دعوت چې دی چلی دا جادو دی او دا کومې معجزې چې د ښکاره کړي معجزې دا چې وابرئ الاکمه والابرص باذن الله دا الله جل شانو په حکم به دا هغه ناممکنه مرضونه د هغې علاج به کوه حضرت عیسی علیه صلات وسلام نو چې دا خبرې کله دی ولیدي نو دوی سوي دا خو جادو دی دا خو بغیر جادو نه کېږي ځکه د برګي مرض خو نشته ناممکنه دی د هغې علاج د مور نه چې یو سړی ړوند پیدا شي د هغې علاج خو نه کېږي په دنیا کې نو چې عیسی علیه صلات وسلام دا څیز وکړو نو دوی ته څه ښکاره شو جادو ورته ښکاره شو جادو خو ټوله دوکۍ او دا خو ټول حقیقت و دی که خو دا جادو نو فقال الذين كفروا منهم وی هغې خلکو چې کم کافرو منهم د دې یهودیانو نه ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مګر جادو دی ښکاره
دې آیتونو مبارکو کې تاسو ته ما ویلو چې ډېر یو لوی پیغام و هغه پروت د دعوت په باب کې دعوت څنګه چلول پکار دي دا الله جل شانو په دې آیتونو مبارکو کې اشارتن ذکر کوي څه ذکر کوي اشارتن او خيار خلک په اشاره باندې پوهیږي مخکې ذکر د دعوت شو یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم پیغمبران به الله راجمه کې بیا به ورته وایي چې تاسو کله دعوت چلولې او د قوم تاسو له څه جواب درکړو د څه بحث و د دعوت بحث یوه او بل اخر ته وګورئ چې دی کله د عیسی علیه السلام معجزې او د عیسی علیه السلام دعوت یې وکتو نو سوي چې ان هذا الا سحر مبین دا خبرې او دا الفاظ او د ارسه کې ډېر زیات اثر دی دا جادو کېدی شي بل څه نشي کېدی دا سیاق و سباق چې څه ته وایي روندش ته کلام دینه دا معلومیږي چې دا آیتونه مبارکه دا بهترین اصول دی دعوت په باب کې چې څنګه به یو انسان دعوت چلی تاسو ته آخري خبره پرون ما دعوت په باب کې دا کړې وه چې اصول د دعوت خو ټول تیر شو چې عیسی علیه السلام د دې آیت مبارکه کې الله ذکر کړي خو یو آخري خبره هغه ده چې الله جل شانو عیسی علیه السلام ته یو معجزه ورکړې وه معجزه دا وه چې وابرئ الاکمه والابرص باذن الله چې زه د خلکو مادي خیال ساتم څه ساتم روحاني خو هغه وشوه قیصه تورات راغلی انجیل راغلی زبور راغلی عیسی علیه السلام دعوت چلو د خلکو ذهن سازی کوله په یو پاک شریعت سره په یو بل خبر عیسی علیه السلام دلته الله ذکر کوي تعالی ما یو معجزه درکړې وه چې تاسو کول وابرئ الاکمه والابرص باذن الله الله په حکم باندې بیماران چې هغه په داسې مرض کې مبتلا و چې هغه لا علاج مرض و الله جل شانو د عیسی علیه السلام په لاس باندې ټیک نو تاسو ته ما ووي چې کله یو انسان دعوت چلی د قرآن او د حدیث یا د دین اسلام صفا خبره د دین دعوت چلی یو انسان نو هغه به صرف دعوت نه چلی دعوت سره سره به معاشرې ته یو مادي فایده هم ورکوي نو د دعوت په ډېر زیات مؤثري د دعوت په ډېر اثر کوي په خلکو باندې کله چې د دنه خلکو ته عامو خلکو ته فایده وي نه راسئ په دې خبرو باندې مونږ څه وایو صرف قرآن او حدیث بیانو بس ځان سیټ تک نور به سم نه کړي حالانکه دا خبره ټیک نه ده عیسی علیه السلام له الله جل شانو تورات او انجیل ورکړو نو ابرئ الاکمه والابرص باذن الله څه مطلب دی چې دونه یو لوی شریعت ته انجیل موجود دی نو ابرئ الاکمه والابرص باذن الله څه مطلب دغه دی چې یو مادي فایده به امت ته ورکول غواړي نو اله بس تا دعوت ته دین صحیح هغه به مؤثري صحیح ده او ښه عمل کړی دی په دې باندې تبلیغیانو حضرات چې هغوی ورته څه ویلی شي هغوی ورته څه وایي اکرام مسلم وایي او ماښام کې خلک راجمع کي او چنچور ورته کېږي او په خلکو وخوري نو په یو چنچور او په یو خټکي په پره باندې ځای ته ورسوي سړی په یو خټکي په پره باندې او په یو پیکټ چنچورو باندې خلک ځای ته ورسوي بیا ټول عمر هغه سړی هغه زندګي وقف کړي څه ته دعوت و تبلیغ ته بیا چیلې هم لګي او بیا سیروزې هم لګي او بیا پوره اعمالو کې جوړه وي دا تبلیغیانو هغه اصطلاحات مې بیان کړل پوره اعمالو کې دا سیاسګر چې دلته یو ځای ته زه تللی وم تبلیغیانو روټۍ کړې وه ډېر قسم قسم خوراکونه وو پکې علماو له روټۍ کړې وه مخکې دا په هغه زمانه کې پته نه په 8th کې وم که په 9th کې سبق مې وي ایاز مولي صاحب لیدلې روټۍ کړې وم زه هم پکې تللی وم زه چې هلته لاړم او کېناستم ښه مزېدار روټۍ مې وخوړه یو کس مې خواله راغی وایي بچي روټۍ خو دې وخوړه تا ته پته شته ما د خټکي یوه پره خوړلې وه زما دا حل دی وایي تا خو پوره مجمع وواله چې ستا به سهلي چې ستا به سهلي وروسته ما یې زه الله دې خیر وکړي خو خبره دا وه چې دا خلک د دې څه مادي ضروریات وي صحیح ده او د قرآن او د حدیث په باب کې دین په باب کې هغه عام خلک هغه خبره دونه ضروري نه ګڼي چې مونږ ته د یو مادي ضرورت ته زمونږ حل کړی شي دا نه چې شوقیان نه دي شوقیان دي که زه دلته ودرېدم او زکات تقسیموم په تاسو کې به داسې کسان زکات په پې نه کېږي بیا به هم زمانه زکات لري ولې ماده پرستي سیوا شوې خیال مې دی خبرې
نه که زه له 1,000 روپۍ ورکړم نو بله ورځ به زما په جومات کې دومره رش چې ځای به نه وي دلته پیسې تقسیمېږي دومره رش پي زما په جومات بیا به ځای نه وي دلته ولې ماده پرستي ده او خلک هم دغه مادي ضروریات هغه غواړي او د هغې نه ډېر متاثر کېږي عیسی علیه السلام د دې یو مادي ضرورت پوره کړو هغه چې چا نشو پوره کولی عیسی علیه السلام پوره کړو چې د هغې هغه مرضونه چې هغه چا یو ډاکټر نشو حل کولی هغه عیسی علیه السلام حل او بله مې ته یو خبره کړې وه چې عیسی علیه السلام ته الله وفرمیل واذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل ای عیسی علیه السلام تاله ما انجیل درکړی چې ستا کتاب دی او دې نه مخکې مې د څه درکړي علمتک الکتاب والحکمة والتوراة نو تاسو ته پرون ما ویلي چې د تورات څه ضرورت و انجیل راغی که نه تورات چې کوم شریعت هو منسوخه شو انجیل راغی نو مخکې د تورات څه ضرورت و د حکمت څه ضرورت و او بل د الکتاب څه ضرورت و صحیفې مخکینی صحیفې د دې ضرورت څه و نو پرون مې ته ویلي چې دا الله جل شانو دې طرف ته اشاره کوي چې انجیل ټیک ته کتاب و د عیسی علیه السلام خو د دې سره د ده د ضرورت و چې د حکمت یې زده کړی وی او د څه یې زده کړی وی صحایف یې زده کړی وی او تورات یې زده کړی وی مخکینی شریعتونه یې زده کړی وی د هغې نه پس مې ورته انجیل ورکړو نو هلته مې ته خبره ذکر کړې وه چې کله ته د قرآن او د حدیث دعوت چلی نو یاد ساته چې دنیاوي او عصري علوم چې څه ته وایي هغه به خامخا حاصلې که نه کې څوک ته په سړه روټۍ کې هم نه حسابوي ته به ډېر یو لوی محدث یو لوی مفسر به خو په دې زمانه کې چې کم څیز ضرورت دی د کوم علومو ضرورت دی هغه علوم ته نه اپناوی څوک ته په څه کې هم نه حسابوي هغه سکالران وګورئ چې انګریزي وله ورځي پوهېږئ په دې باندې چې هغه په هېڅ نه بویا د قرآن مجید ترجمې یې زده کړي او د احادیثو مبارکه او ترجمه وله ورځي هغه چې ودرېږي انګلیش کې بیان کې خلک متاثره کوي خو د هغه د استادانو نه لوی لوی علما هغه موجود دي په مخ ته ځمکه باندې هغه څوک پېژني هم نه ولې هغه سړي دین اسلام لږ زده کړی دی او دین اسلام د خورېدو چې یو مؤثره طریقه وه هغه یې زده کړې ده نو ځکه د هغه هغسې زیات خور ډاکټر ذاکر نایک دی که نه د بایبل مطالعه کړې ده د وید مطالعه کړې ده د نورو مذاهبو مطالعه کړې وه دویم انګریزي ولې ورځي او دا دوه څیزونه داسې دي چې دا د خلکو عقاید هر طرف ته که دی تاولی شي دا هغه مؤثرې طریقې دي د دعوت چې مونږ ناخبره یو د دې څیز نه عیسی علیه السلام ته وګوره الله انجیل ورکوي او د هغې نه مخکې له تورات او د حکمت او دغه شان د نورو صحایف علم ورکوي ولې ورکوي خو د هغې څیزونه چونکې اثر په یهودیانو باندې د هغې د وجې الله جل شانو د علم ورته ورکړو او هغه وګورئ که نه د مادي ضرورت کې لږ سوچ وکئ عیسی علیه السلام الله جل شانو ته فرمایي وتبرئ الاکمه والابرص باذني چې تا د دې مادي ضروریات پوره کول چې هغه چا نشو پوره کولی داسې مرضونو علاج دې ته ورکړو صحیح ده اوس راشه دا کار خو مادي دی یو بله یو لویه فلسفه موجود ده په دې الفاظو هغه فلسفه دا ده چې عیسی علیه په دغه زمانه کې د میډیکل ډېر غټ ضرورت د دغه زمانې خلک هغه ډېر لوی طبیبانو طبیبانو حضرت عیسی علیه السلام الله راکوز کو داسې طب یې وله ورکړو چې هغه ټول طبیبانو له شکست ورکړو چا ورکړو شکست اوس انسان له پکار دی دعوت په باب کې چې دی یو ځای ته ځي یو علاقې ته ځي یو دعوت چلی نو په داسې انداز کې چې خلک د څه نه متاثره کېږي چې په هغه څیز باندې متاثره کړي دا د قرآن مجید آیتونو مبارکه دا خبره ښیي ما او تا ته نه رسې په دې خبرو هغه موږ نه پېژنو هغه چې هغه څه شی دی رسئ دا الله جل شانو یو بهترینه طریقه ښیي ښه